ولې شهرت ګټه او که تاوان؟ د شهرت غریزه یوه عجیبه پدیده ده. د ځوانۍ او مستۍ په وخت کې د مسؤلیت د احساس کچه ټیټوي. انسان ډیر کارونه د شهرت په نیت کوي. ځینې په سپور کې کوښښ کوي، ځینې سبقونو ته متوجه وي، ځینې کسبونه زده کوي او څوک بیا وخت په تفریحي کارونو کې تیروي. د ځوانۍ په لومړیو کې د انسان سره یوازې د ځان غم وي، نورو ته یې توجه کمه وي. داسې څوک به نه وي چې هغه له شهرت څخه کرکه ولري. که څوک وایي چې د شهرت په کیسه کې نه دی، یا هغه د شهرت له عواقبو څخه ویریږي او یا هم ظاهرا شکست نفسي کوي. د وخت په تیریدو سره فکر بدلون کوي. انسان د مشهوره کېدلو ترڅنګ د نورو کارونو لپاره کوښښ کوي. یوازې د ځان او کورنۍ لپاره نه، بلکې د ټولنې غم هم ورسره پیدا شي. دغه یوه سمه لار ده. دې سمې لار ته ژمن خلک ژمن پاتې کیږي. د فکر په وسیله موږ سمه او ناسمه لار انتخابولی شو. که له فکر څخه ناوړه ګټه واخلو، نتیجه یې پښیماني ده. پښیماني غم رامنځته کوي او غم پر سړي تاثیر کوي چې سمې پریکړې ونه کړي. موږ تر ډیره په دغه مصیبت اخته یو چې سم فکر سم نه کاروو، خو وروسته لاسونه سره مخ وو. د سم فکر پایله مثبت شهرت دی او د منفي فکر پایله منفي شهرت دی. اختیار او خوښه ستاسې خپله ده. د ډیرو خلکو ارمان دا دی چې مشهوره شي، خو د شهرت پر مهال یا د شهرت وروسته بیا د دې خلکو احساس سوي. کوم ډول خلک شهرت ته رسیږي؟ هغه خلک شهرت ته رسیږي چې مذهبي، هنري، سیاسي، ورزشي، علمي او دې ته ورته نور ذوقونه ولري. دغو ذوقونو ته کار وکړي او تر خلکو یې ورسوي. شهرت کولی شي چې مثبت او منفي وي. هټلر او ګاندي دواړه تاریخي شهرت لري، خو یو یې مثبت او بل یې منفي شهرت لري. یا دا چې تر دې دوه وروسته بیا ولسونو قضاوت کړی دی او نوموړي یې مشهور کړي دي. شهرت د تعلیم یافته خلکو لپاره یو نعمت دی. ځان غوښتنه له شهرت سره توپیر لري. ځان غوښتنه دې ته وایي چې یو څوک پر نورو خلکو خپل نظریات تپي او په زوره خلک اطاعت کولو ته مجبوروي. خو شهرت خلک نسبتاً عادي خلکو ته نیکبخته دي که بدبخته. ځینې خلک نیکبختي یوازې په پیسو، مادیاتو، قدرت او مقام کې خلاصه کوي، خو د نړۍ تر نیمایي ډیر د منصب څښتنان او سرمایه‌داران له خپل ژوند څخه ناراضه دي. پیسې، قدرت او مقام د انسان پر نیکبختۍ دلالت نه کوي، بلکې خوښي هغه څه ده چې هر څوک یې غواړي.